السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سافټویر زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د ساده ډیالوګ متن ته فونټ ورکولو طریقه ښیو چې څنګه کولی شو د ساده ډیالوګ جوړ کړو او فونټ هم ورکړو. نو شروع کوو. لومړی نوم ورکوو ډیالوګ اپلیکیشن. نه بعد ذاتي یو بټن اضافه کوو تر څو په هغه کې انکلیک وکړو. اوس لومړی راځو د ډیالوګ کمپوننت اضافه کوو. ډیالوګ دا هم د ډیالوګ کمپوننټس مثلا ورته نوم ورته لیکو انګلیش کې ډي. دا مو چې دا اضافه کړل نو د نه بعد تاسو باید فونټ هم اضافه کړئ تر څو هغه شي. د هغه نه بعد به تاسو مثلا زه به دلته دغه فونټ انتخاب کړم افغان ویر. هر یو چې انتخاب کوئ خو زما به زه به دغه انتخاب کړم. 3 دانې انتخاب شول نو امپورټ 3 واړه به انتخاب کړم. مثلا هر یو متن ته به بیل بیل فونټ ورکړو. کولی شئ رنګ هم ورکړئ نو رنګ به ورکړو. د نه بعد به تاسو راسئ ان کلیک برخې ته. کله چې ان کلیک برخې ته راسئ نو لومړی به ځینې بلاکونه دي چې ما سره اوس موجود دي. کسټم ډیالوګ وایټ فونټ دغه هغه د فونټ دا ډیالوګ ده دا بلاکونه دي. نو لومړی به تاسو ته دا به زه ایکسپورټ کړم تر څو ایکسپورټ دا چې کله ایکسپورټ کړو دلته سر نه داخلوم تر څو تاسو هم پرې پوه شئ چې څنګه کولی شم دا بلاکونه د ډیالوګ بلاکونه تاسو بیرته سافټویر ته را امپورټ کړئ. نو سکیچویر په نوم فولډر دا به پیدا کړئ. نه د نه بعد به ریسورس ته راسئ. بیا به راسئ بلاک برخې ته ایکسپورټ بلاک برخې ته دا د ډیالوګ وایټ فونټ دلته به بیرته SD کارت د نه بعد به راسئ روټ ټیپ د نور به راسئ. دا مو چې دلته راوستو به دلته مثلا فونټ ورکړئ کې دا ډیالوګ فونټ کافي. دا مو چې کله کافي کړو به تاسو راسئ بیرته شاته به وځئ. همدا طریقه باندې کولی شئ تاسو خپل د برنامې د سکیچویر بلاکونه ایکسپورټ کړئ او نورو ملګرو ته یې شریک کړئ. نو به تاسو دلته ولیکئ ډیالوګ. کله چې ډیالوګ ولیکئ دلته به تاسو رنګ ورته انتخاب کړئ. دغه رنګ باندې اوس به سیو کړئ. کله مو چې سیو کړ اوس به تاسو سره د اخري ځای کې به تاسو دلته امپورټ ډیالوګ باندې کلیک وکړئ او بیا به راسئ ډیفولټس په هغه کې دا شتون لري دلته باید سلیکټ کړئ. دلته به دا آل باندې کلیک کړئ. کله چې دا امپورټ شول اوس به راسئ شاته به وځئ بټن باندې مثلا ان کلیک بټن باندې کلیک کړئ او تاسو ته ډیالوګ ښکاره شي. نو لومړی به راسئ اخري برخې ته ډیالوګ. بس به راسئ مثلا تاسو به دلته ولیکئ دغه ځای کې به ډیالوګ انتخاب کړئ DI. دلته به ولیکئ د ډیالوګ سرلیک یا هم ټایټل. مثلا ورته لیکم مثال د خبرې زموږ په اړه او رنګ یعنې د یو متن رنګ باید کوم رنګ وي هغه رنګ. فونټ یې باید کوم وي مثلا دغه لومړی فونټ. هغه آیډي اخري هغه مشکل نه لري که خالي هم پاتې شي. د نه بعد به دوهم به راسئ د ډیالوګ دوهم متن دلته به DI انتخاب کړئ او دلته به مثلا تاسو څه به لیک کم تر څو ډیالوګ لیک صفا راسي. دا هم دوهم متن شو. کالر یې مثلا کوم رنګ ورکړئ. په دغه ټایم کې لیک ساده غوندې ده. د نه بعد به تاسو دوهم فونټ انتخاب کړئ. فونټ هم همدلته بدلېږي. د نه بعد به تاسو مثلا سیټ اوکې بټن هم ورکوئ. مثلا دلته به DI انتخاب کړئ او دلته به ولیکئ سمه ده او دلته به رنګ ورکړئ مثلا شین رنګ به ورکړئ سمه ده او فونټ به ورکړئ مثلا دا دریم فونټ. او د دې نه بعد به تاسو
دا به وروسته کړئ. د نه بعد به کینسل بټن باندې کلیک کړئ. دلته به ولیکئ ډیالوګ انتخاب کړئ. دلته به ولیکئ نور یا هم ټلګرام چینل. د نه بعد به تاسو رنګ ورکړئ. زه رنګ ورکوم د ټلګرام رنګ ورکوم. فونټ هم ورکوم مثلا دا افغان ویر په نوم. د نه بعد به تاسو اوس راسئ دا اخري بلاک ډیالوګ او دغه بلاک چې دا تاسو ته وکړم دغه ډیالوګ سیټ کینسیبل که دا تاسو دلته واچوئ نو د ډیالوګ په خلاصولو سره هغه ډیالوګ نه لرې کېږي تر څو پورې د اوکې بټن نه وي. زه اوس دا ورته ترو کوم مثلا یا هم پاس کوم چې بیخي هغه نه تر څو بټن نه ویل شي دا لرې نه شي. دا هم د ډیالوګ جوړولو طریقه تر څو پورې اوس اپلیکیشن رن کوو ویډیو به لږ ودروو. نو ملګرو موږ ته یې ایرور راکړه. نو د دې ایرور لپاره موږ څخه یو شی هېر شوی و چې هغه په جاوا دغه ځای کې یو فایل ده چې هغه اوس موږ پیدا کړ په فونټس کې مو ثبت کړ. هغه به راواخلو دلته به اضافه کړو فونټ. دا هم یادوو سلیکټر. دا به چې کله اضافه کړ د دې نه بعد اوس تاسو راسئ ټایپس. دا هم دا مثلا دغه کوډینګ موږ نه هېر شوی و. نو اوس به اپلیکیشن رن کړو چې څه کېږي. مثلا اوس ملګرو دا ستونزه هم حل شوه او زه چې لږ انتظار ورته کوو تر څو اپلیکیشن جوړ شي. اوس به یې انسټال کړو. اوس یې اوپن کړئ. بټن باندې چې کلیک وکړئ دا د زموږ په اړه پورته هغه ته مې یو فونټ ورکړی دی، دوهم ته مې بل فونټ ورکړی، دریم ته مې بل فونټ ورکړی. اوس کولی شئ تاسو چې په دغه بټن باندې کلیک ونه کړئ مثلا بیخي په دغه شاته په بټن باندې هم دا ډیالوګ نه لرې کېږي. چې کله تاسو غواړئ د شاوخوا په بټن باندې هم لرې شي مثلا ډیالوګ نو تاسو باید بیا راسئ دغه آن کریټ ته نه بلکې د دغه بټن آن کلیک ده به راسئ. دلته به آن کلیک کې به دغه سیټ کینسیبل دغه به چې دا به پاس ده یعنې فالس یا بند ده. کله یې دلته به اوس تاسو راسئ او راټول برخې ته دلته به یې ترو کړئ. کله مو ترو کړو اوس کولی شئ چې شاوخوا بټنې به شاوخوا ځای باندې هم کلیک کړئ دا لرې شي، یعنې هم پرته له دې نه چې تاسو اوس دا راشي د شاته په بټن باندې هم دا ډیالوګ ختمیږي. نو تاسو تر څو دغه بټن نه وي دا ډیالوګ نه ختمیږي. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.